ته زما مخ ته مه راځه، دا اکا پر ما باندې ډېر ګران و چې د زرو کفارو تر قتل زما دا خوښه ده چې یو سړی مسلمان شي. د خپل د کور د دروازې مخ ته ناست هم ژړلې، پر دې باندې ژړل چې زما څنګه بهادر اکا و. غوږونه یې جم پرې کړل، سترګې یې جم وکښلې، پزه یې ور پرې کړه، حتی چې دا سینه یې زلچرې کړه، د ده کلیجه یې د باندې راوایست. ستا د اکا نوم ما پر عرش باندې ولیکئ، د الله او د الله د رسول زمری دی، ما دا پر عرش باندې ولیک. په غزوه احد کې د نبي علیه الصلاة وسلام اکا حمزه دا و نبي علیه الصلاة وسلام ته ډېر محبوب او پر نبي علیه الصلاة وسلام ډېر ګران، یو خیهاکاو او دویم د نبي علیه الصلاة وسلام رضعي ورورو. نبي علیه الصلاة وسلام او حضرت حمزه دواړه د یوې ښځې شیدې ژودلې وې، نو دی رضعي ورور هم و، اکا یې هم و. په غزوه احد کې د حضرت حمزه شهید سو او په ډېره ناترسي شهید سو. کفارو پرزه پرزه کوي، غوږونه یې جم پرې کړل، سترګې یې جم وکښلې، پزه یې ور پرې کړه، حتی چې دا سینه یې زلچرې کړه، د ده کلیجه یې د باندې راوایسته او هندۍ به په خوله کې نیولې وه. چې جنګ ختم سو، نبي علیه الصلاة وسلام به بار بار ویل چې زما اکا په زخمیانو کې وکتئ، په شهیدانو کې وکتئ. آخري صحابه کرام ورته ویل چې یا رسول الله ستا اکا شهید سوی دی او پرزه پرزه یې کړی، ټوټې ټوټې یې کړی. نبي علیه الصلاة وسلام چې ولیدی د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دغه حالت، جن وژړل سو او داسې جن وژړل سو چې په دې ژړا کې اواز جن پورته سو. چې کله د ده څخه په ژړا کې اواز پورته سو، په زوره په زوره جن وژړل سو. صحابه کرام هم ورسره وژړل، له هغو څخه هم اوازونه پورته سو. الله پاک جبرائیل امین ور راواستوی او نبي علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل چې الله پاک پر تا باندې سلام وایي. او بیا الله پاک فرمایي چې زما محبوب پیغمبره ستا دغه ژړا ماته خوند نه راکړي، پر دا طریقه باندې چې ستا اواز پورته سي دا ماته خوند نه راکړي. نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې زما خو داسې بهادر اکا و او بیا په دا رقم ناترسي چې زما اکا پرزه پرزه دی. جبرائیل امین ورته وفرمایل چې الله پاک فرمایي چې ستا د اکا نوم ما پر عرش باندې ولیکئ چې حمزه اسد الله و اسد رسول، چې حمزه د الله او د الله د رسول زمری دی، ما دا پر عرش باندې ولیک. او بیا چې نبي علیه الصلاة وسلام کور ته راغی، په غزوه احد کې 80 صحابه کرام شهیدان سول، په دا کې 4 دا انصار ول او 6 دا مهاجر ول. په هغه وخت کې پر دغه مړي باندې نوحه کول، ژړا کول، غم کول دا منع نو، بلکې معززه مړی به هغه و چې ډېر نوحه او ژړا به پر کېدله. نو نبي علیه الصلاة وسلام خو په مدینه منوره کې مهاجر و، خاندان یې ډېر کم و. د انصارو په کورو کې پر خپلو شهیدانو باندې ډېره ژړا وه او د نبي علیه الصلاة وسلام پر اکا باندې د غم کولو او د ژړا خلک نو. نو نبي علیه الصلاة وسلام د خپل د کور د دروازې مخ ته ناست هم ژړلې، پر دې باندې ژړل
چې زما څنګه بهادر اکا و. نن د هر خاندان پر شهید باندې د ژړا انسانان ستا، او زما هغه بهادر اکا چې په عربو کې یو نوم درلود او هغه په دونه ناترسي شهید سوی دی چې پرزه دی، لیکن پر خپله بېوسي چې خاندان یې نه وه، د ده خاندان اکثره په مکه مکرمه کې وو. نن زما پر اکا باندې د ژړا انسانان نسته. سعد ابن عباده دا انصاري صحابي و، دی چې ولیدی چې نبی علیه الصلاة وسلام پر اکا باندې د ژړا انسانان نسته، نو د انصارو کورو ته حال ورکړي چې ته یې ورسئ د نبي علیه الصلاة وسلام پر اکا باندې نوحه وکړي. نبی علیه الصلاة وسلام پر دې اکا باندې اویا واره د جنازې لمونځ وکړي، او بیا چې د ده قاتل د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه قاتل وحشي نومې و، دا 2 کاله بعد مدینې منورې لره رالی، پر مخ باندې پټو اچولی و، او رالی یو دم د نبي علیه الصلاة وسلام و مخ ته له مخه څخه پټو لیرې کړي، او دا وویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. صحابه کرام ورته ویل یا رسول الله وحشي دی، وحشي ستا د اکا قاتل دی، موږ ته اجازت راکړه چې قتل یې کړو. نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې د زرو کفارو تر قتل زما دا خوښه ده چې یو سړی مسلمان شي، چې 1000 کسان کفار قتل سي، ته دې چې یو کافر مسلمان سي له جهنمه څخه بچاو شي. زما د هغه 1000 کسانو کفارو تر قتل چې دا یو مسلمان شي، دا زما خوښه ده. څومره خیر خواهی ده په جناب محمد رسول الله. آخري نبی علیه الصلاة وسلام و دې وحشي ته ویل چې ته راسه، ته ما ته دا کیسه وکړه، تا زما اکا څنګه قتل. دې وحشي ورته ویل یا رسول الله زه مریی وم د امیه. دې امیه ما ته وویل چې په دا درو کې یو قتل که زه تا ازادوم. اول خو کوشش وکړه چې محمد قتل که، نعوذ بالله، یا حضرت علی قتل که، او یا حمزه قتل که. زه احد لره په دغه نیت راغلی وم چې یا رسول الله یا تا قتل کم، او یا علی قتل کم، او یا حمزه قتل کم، ځکه بیا په دې بدله کې زه خپل بادار آزادولم. نو زه چې رالم یا رسول الله پر تا د حملې چم نه جوړېدی، ولې چې ستا ارد ګرد صحابه کرام ولاړو، او هغو غشې پر خپلو بدنو باندې برداشتول، خو تا ته څوک نه دریله کوي. نو ستا د شهید کېدو څخه زه مایوس ولم، ما کوشش کوي چې حضرت علي قتل کړم، لیکن حضرت علي رضی الله تعالی عنه په داسې بهادرۍ جنګېدی چې هغه ارد ګرد نظر هم ساتي چې دشمن خو به شاوخوا څوک نه وي. اولیاء رسول الله له هغه هم زه ناامیده سوم. حضرت حمزه چې کوم و دا را روان و، او دې په دې دواړو لاسو باندې دا توره داسې چلوله چې کله ارضي شکست رالی، نو یو کافر ویل چې وی تړئ. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ویل تی را مخته سئ، د تړلو والا څوک دی؟ نو زه د یو ډبرې سره پټ ورته ناست وم، او ما دا نیزه ورخطا کړه، او د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په جګر کې تر کلیجه دغه نیزه ووتله،
بیا هم په بهادري جنګېدی، پر ما باندې نظر ولګېدی چې دی زما او خواته را روان سو، زه جن وغورځېدم، لیکن دی چې یو څو قدمه ولاړی که یې ووی ګزار سو. نو ما دا رقم شهید کړي. د نبي علیه الصلاة وسلام بیا هم تر سترګو په دغه وخت کې اوښکې توی شوې او بیا ورته ویل وحشي ستا ایمان قبول دی، لیکن ته زما مخ ته مه راځه، دا کار پر ما باندې ډېر ګران و چې ته زما مخ لره راشې، هغه اکا ما ته رایادېږي. نبي علیه الصلاة وسلام دغه وحشي هم معاف کړي چې له جهنمه څخه د دوی ایمان الله پاک قبول کړي او نبي علیه الصلاة وسلام دی معاف کړي. نو نبي علیه الصلاة وسلام د انسانانو دپاره رحمت دی که نه دی؟